د ویلنټاین ډے په اړه باندې لږ معلومات. نن 14 فروری ده. دا 14 فروری کې کم چې مشرکین دي، کم چې کفار دي، دا په دې ورځ باندې جشن جوړوي او دغه ورځ لمانځي. په دې ورځ کې شراب، زنا او د بېحیايي عاموي. دغه چې د دوی کم کلچر دی، د دوی چې کم دغه ورځ ده، مسلمان هم نن په دې ورځ کې دوی سره شمولیت کوي. نن مسلمان هم ویلنټاین ډے جوړوي. په نن ورځ کې یو کس هغه یو نامحرمې زنانې ته، یو نامحرمې نجلۍ ته هغه ته ګل ورکوي او هغه ته د محبت اظهار کوي. یعنی دغه ټوله د کفارو سره مشابهت دی. او حدیث شریف کې راځي من تشبه بقوم فهو منهم. کم چا چې د کم چا سره د کم قوم سره مشابهت اختیار کوي هغه د هغو څخه دی. او حدیث شریف کې راځي وایي چې په دنیا کې د چا سره مینه لرئ، د چا کارونه کوي، په ورځ د آخرت به د هغه کسانو په جماعت کې راپورته کیږي. نن ما او تا د مسلمانانو کارونه کوو که د کفارو کارونه کوو؟ نن ما او تا د مسلمانانو د جماعت لاندې د مسلمان خبره منو که د کفارو خبره منو؟ نن د کفارو و کلتور ته مې پوره ځان حواله کړی. نن د کفارو اعمال هغه په خپله خوښي، په خپل رضا سره کوو. داسې نه وي چې په ورځ د آخرت د کفارو په جماعت کې راپورته نه سي. نن وخت سوچ وکړه، فکر وکړه چې د محمد رسول الله تر بیرغ لاندې په ورځ د آخرت راپورته کېږئ که د کفارو د مشرکینو تر بیرغ لاندې. مسلمانانو غور وکړئ، دغه ویډیو دغه پیغام مخ ته ضرور در سره شیر کړئ چې دا زموږ ساده مسلمانان هغه د دې عمل نه ځان محفوظ وساتي.